په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزنې کاروبار او د شاتو تولید. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږني کال ته په کدو باوري دي چې د شاتو په حاصلاتو کې به د تیرو کلونو په نسبت زیاتوالی راشي. دغه ولایت کې د شاتو مچیو روزونکي که څه هم سږني کال ته خوښ دي چې د شاتو په تولید کې به یې زیاتوالی راشي، خو له حکومته د مصنوعي ځنګلونو او د شاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه ستونزې له امله ډیر کله اړ کېږي د شاتو مچۍ د روزنې لپاره پاکستان ته ولیږي. دا شکر ده ګزاره حال ده، نو داسې ګټه هم نه کوي چې ګټه وکړي، د خرچه د کور نشي وتلی. داسې ده چې شات نه خرڅېږي، شات که خرڅ خو بیا هم ښه ده. سږ کال بیا کال انشاءالله ښه کال ده، انشاءالله بارانونه وسو، باران نور که ونیسي هغه ده دا ګل ختم نه کړي بیا ښه کېږي. که نور باران شي بیا ګلان ووهي بیا ختمېږي، بیا هغه ګټه نه کوي. والا خپل خاور هم ده، باید چې موږ خپله باید چې هنوز ملا وتړو د دولت سره، داسې خو نه کوو. هغه ده دا کار باید چې ونه کړي پوزې، او هغه ده موږ شات باید چې غم یې وخوري، شات نه خرڅېږي، شات پاتې کېږي. 3 کاله 4 کاله کېږي چې ما سره شات دي قرار پاتې دي او څوک نه اخلي. دا باید چې یو هغه جوړه کړي، دولت باید چې یو هغه کې مستقیم یو کشور ته یو صادرات هغه جوړه کړي چې مچۍ والا خوشحاله شي ترې. او هغه ده څه کال خدای مهربانه ده، دغه کال ښه کال ده، بارانونه وشو. باران موږ ستونزه د یوې برخې کې ده چې موږ کله تورخم ته موږ دا مچۍ پاکستان تاړو، بیا موږ ته زراعت نه یوه پرچه راخلو. هغه پرچه چې بیا 4 میاشتې ټیم لري، نو 4 میاشتو کې که موږ دا مچۍ بیرته افغانستان ته راواړولې ښه ده، که روا مو نه اړولې موږ نه بیا به مکمل محصول اخلي. د یوې پیټۍ تقریبا داسې وخت چې 200 دي که 2500 روپۍ محصول اخلي. بس زموږ حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه محصول مخکې تیر نظام کې په مچیو باندې نه و او نه په پاکستان کې پسته ده، خو دغه محصول موږ نه دوی ډېر زیات اخلي. لکه په یو ګاډي باندې 52,000 تر 80,000 روپۍ پورې خرچه خاص د محصول راځي. دغسې چل ده ښه، باید چې موږ سره مرستې وسي. او مچۍ ماشاءالله ښې دي، پخوا نه ایسته اوس بیخي ښې دي، شات هم کوي. باید چې بیره راته وکرلی سي، دلته مارکیټونه جوړ سي، هر رقم دواګانې د مچیو دلته مارکیټو کې خرڅ سي، موږ ته راغسي. او بس دغه ستونزې دي، نورې ماشاءالله افغانستان کې مچۍ ښې دي، پرمختګ کوي، بیخي ښې دي. لاچي، شفتله، هر رقم ګل پیدا سوی، بیخي ښې دي ماشاءالله. بلخوا ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي تیر کال یې د شاتو مچیو له یادو فارمونو څخه 600 ټنه شات تولید شوي وو، خو سږ کال یې په حاصل کې د اټکل له مخې تر 700 ټنه حاصلات ترلاسه شوي. دوی زیاتوي اوس مهال په ټوله کې د ولایت کې د شاتو مچیو شاوخوا 600 فارمونه موجود دي چې تر 2000 پورې کسان دغه سکتور کې په کار بوخت دي. دوی وایي د شاتو مچیو د روزنې لپاره به د بیرې بوټو مصنوعي ځنګلونه هم کینوي. په روز کال د 500 نه ویلې چې تر 600 ټنه پورې موږ تولید لرو. انشاءالله امید شته چې سږ کال د 600 ټنه نه زموږ تولید زیات شي. زموږ ډیری د شاتو مچیو کاروباریان د ژمي په موسم کې د خپل شاتو مچیو د خوراکي لپاره پاکستان یا ګاونډي هیوادونو ته ځي. تقریبا 80% خلک په دغه سکتور کې چې مصروف دي، 80% خلک زموږ ګاونډي هیوادونو ته خپل مچۍ انتقالوي. د دغه د مخنیوي لپاره موږ مخکې تکرار کړی چې د کرنې مالدارۍ وزارت په عموما کې بیا د کرنې مالدارۍ ریاست په ننګرهار ولایت کې په دې هڅه کې دي چې په هغه لرې پرتو ولسوالیو یا سرحدي ولسوالیو کې د بیرې ځنګلونه احداث کړو، تر څو په دغه برخه کې چې زموږ هیوادوال بهر هیوادونو ته ځي او خپل مچۍ وړي، د دې مخه ونیسو. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین دا هم وایي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو روزنې لپاره ښه مساعد دی او دوی هڅه کوي چې دغه سکتور نور هم په پښو ودروي.